د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو دا ویډیو د پښتونخوا د مختلفو علاقو د بارانونو او سیلابونو په باره کې د معلوماتو درکولو لپاره را جوړوم چې په پښتونخوا کې په مختلفو ځایونو کې دومره خطرناک سیلابونه راغلي دي چې مرګ ژوبلی هم خلکو ته اړولې ده او د خلکو کورونه هم راغورځېدلي دي. د دې ویډیو نور تفصیل په همدې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د کله نه په شکال شروع شوی دی، نو د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې بارانونه هم شروع شوي دي چې دغه بارانونه دومره خراب لاره اختیار کړې ده چې اوس په مختلفو ځایونو کې سیلابونه راغلي دي، یعنی اوبه جمع شوي دي او دغه سیلابونو د وجې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ډیرو خلکو باندې کورونه هم راغورځېدلي دي او ډیر زیات خلک مړه دي. ورسره په مختلفو علاقو کې یعنی چارسده، مردان، نوخار او یا صوابۍ او داسې نورو ځایونو کې په کورونو باندې دا سیلابونه ورننوتي دي، کورونه هم را پرېوتلي دي او ډیر خلک د دې مشکلاتو سره مخ دي. قدرمنو دوستانو، که یو وخته باران د الله پاک یو رحمت وي، خو په ځینې وخت کې داسې هم وشي چې ډیر زیات نقصانات مخې ته راوړي. نو د الله پاک نه مو دا دعا ده چې پاک رب دې د مسلمانانو مددګار شي. خو درنو دوستانو، تاسو ته هم پکار دی چې په خپل خوا کې کوم غریبانان په هغوی نظر وساتئ او هغوی چې د داسې مشکلاتو سره مخ وي نو هغوی سره مرسته وکړئ، خوراکي سامان ورسوئ او ورسره حکومت له پکار دی چې د داسې خلکو خاص خیال وساتي او هر قسم مرسته ورسره وکړي. خپل نظر سره ضرور شریک کړئ. که څه پوښتنه لرئ موږ سره ضرور په کمنټ کې خپله پوښتنه شریکه کړئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.